دا هغه خلک دی چې نن ورپسې دغه ابو لولو فیروز بچي کنځلې کوي په دې صحابو پسې ردی به دی وایي او د دروغو قصې جوړې کړي تاسو به ما وایي وای دا عمر فاروق رضی الله عنه نعوذ بالله لعنتونه پیلي دا داسې ظالم و دا راغې او د فاطمه رضی الله عنها دروازې وایي ما تکړه د کور او دا رنګه اورې ورته ور واچو فاطمه رضی الله عنها له دیکې ورکړی دا په قلاره کېنه دا ټول وضاعین کذابین او د دین دشمنانو دا کهانین جوړې کړي دا کهانین دي دا ډرامې دي دا دین نه دی 2000 کتابونو کې کراغلي دا دین نه دی دا ټول د دروغ یو ډرامه ده او زه تاسو نه تاسو کوم دا سیدنا علی رضی الله عنه د دې په اړه کې زموږ تاسو عقیده ده چې دا څه دی د اسلام یو زمری دی کنه دی د الله د زمرونو یو زمری او کنه علی رضی الله عنه هغه زمری دا هغه د بیبي سره د څوک دا کارو کې د فاطمه رضی الله عنها خو دغه بیبي وکنه او د کور دروازې دی مورلمان زما استاد دروازه کچا ما ته کروغي پری دی تا نه تاسو کوم روغي پری دی قسم په الله په پنځل سم صدې کیو خو دومره غیرت په موجوده خلکو کې شته کچا د دروازه ما ته کو کور ته د لور واچو به د خزي ته لاسم واچي والله کوي ژوندې پری دی والله کوي ژوندې پری دی نو تا ته نعوذ بالله علی رضی الله عنه داسې بی غیرت ښکاري چې خا دغه د کور دروازې ته ورم واچو گزارونم دی کيو دروازې دې ماته یو علی رضی الله عنه دې غږ نشي کول یو طرف ته خزه د غیرت دی عزت دی په دې لحاظ هم تاسو پکارو بل طرف ته د نبی علیہ السلام لور ده په دې لحاظ خو پکار ده چې ټوله مدینه راوچته شوی وي دا ته کومې خبرې کې زما خو هغه پیغمبرو چې په بازار کې یو يهودي د یو زنانه بیزتی وکړله او هغه زنانه چې کوم و د هغه برقې شاته په یو سیس پورې وتړله چې پاسېدله څه سونه مونې خستله بازار کې نه برقې راښکته شو د دې بدن نه وښویدله او صحابي ورپاسې د عام یو صحابي د نبي علیه السلام عامو صحابو کې دا غیرت هغه یهودي قتل کړ تا څنګه د دې زنانه بیزتي وکړه موږ به په مدینه کې ژوندي یو غیرتمند ته به د زنانو بیزتي نه کوې د سر نه به لوپټې او برقې راکاږي ته څوک یې دا صحابو بیا علي رضی الله عنه غوندې انسان او بیا دې اړو تپوس نه کوي دا د دروغو کهانیانې د دروغو داستانونه او افسانې دې دپاره چې خلک په صحابو پسې کنځل وکړي بیا راشه لږ مخکې یو څو قدمه راواخله دا علي رضی الله عنه وروستو چې کله عمر رضی الله عنه خلیفه جوړیږي او ورپسې جواب لیږي عمر رضی الله عنه ستا د دې لور سره ام کلثوم رضی الله عنها سره نکاح کول غواړم علي رضی الله عنه ورته ټیک ده چې زما لور غواړي نو ستا نه ښه سړی به بل څوک د په ښځه دې ګزارونه کړي او د کور دې دروازې ماتې کړي ستا د کور چې څوک دروازه ماته کړي ورته ور واچوي او په ښځه دې لاس اوچت کړي بیا ورله لور ورکړې تا نه ته بیا ورله لور ورکړې بیا ورله رښتې ورکړې هغه علي رضی الله عنه خو عمر فاروق رضی الله عنه خپله لور ورکړه ام کلثوم علي رضی الله عنه خو د عمر فاروق رضی الله عنه سخر جوړ شو او لور خلک هغه چاله ورکوي چې د زړه نه ورسره مینه یو خاندان چې ستا خوښ شي زړه ته دې پریوځي اله ورله لور خور ورکې والله چې ستا یو کس بدي شي یا د هغه خاندان او د کور ماحول خوښ نه قسم په الله که لور خور ورکې دا به ته ډېر بې غیرته یې نو یا به قمقل عقل به درکوي یعنې علي رضی الله عنه خو دومره مینه کړې ده راشه د نبي علیه السلام کورنۍ وګوره د علي رضی الله عنه د تره زوی دی عبدالله ابن عباس د نبي علیه السلام هم د تره زوی دی عبدالله ابن عباس هغه یو حدیث نقل کوي پرون هغه حدیث مونږ ویلو غالبا درس کې کابل پرون د نسائی په درس کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی او د علي رضی الله عنه د تره زوی دی که د عمر رضی الله عنه دونه زیاتي کړی وی نو د نبی علیه السلام د تره زوی او د علي رضی الله عنه د تره زوی به عمر رضی الله عنه سره داسې مینه کوله عبدالله ابن عباس فرمایي دا حدیث ما د ډېرو صحابو نه اورېدلی دی خو یو پکې ماته ډېر ګران دی او ډېر راته محبوب دی او هغه عمر ابن خطاب دی رضی الله عنه حدیث چې کله وایي عبدالله ابن عباس وایي د ډېرو صحابو نه مې اورېدلی دی خو یو نوم پکې اخلم ځکه دا ماته ډېر محبوب دی د ده نه مې اورېدلی او هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دی راشه د نبي علیه السلام د کورنۍ د عمر رضی الله عنه سره څومره مینه ده څومره محبت دی کم مقام دی په زړه کې کم قدر او منزلت دی په زړه کې علي رضی الله عنه خپله جګر ګوشه او د جګر ټوکړه وله ورکوي لور وله ورکوي په نکاح باندې دا دروغو کهانین د دروغو داستانونه زما محترم ورونو دې نه ځان ساتل پکار